فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة عمران دې سورت بل نوم دی سورة طیبه یو نوم دی سورة الزهراء بل نوم دی سورة امان سورة کنز سورة معینه سورة مجادله و سورة استغفار سورة عمران ورته په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې په دې کې حال د آل عمران د خاندان حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت په ورځ باندې به سورة بقره او سورة عمران راشي د وریځو په شکل د سورې په شکل د مرغانو په شکل په دې وین کې حدیث د ابو امامه باندې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویلي تاسو قرآن ولئ دا راځي د قیامت په ورځ باندې سفارش به کوي سورة الزهراء وینې ورته ویلی سبع طوال نشمارلی شوي داسې صورت دی چې نبي صلی الله علیه وسلم ورکړی شوی د تورات په ځای باندې دا قایم دی نائب یو حدیث کې دا راځي چې چا به سورة عمران زده کې وبې لوستو نو دا به زمونږ په دې مابین کې زمونږ په دې جماعت کې یو عظیما لوی انسان معرفي کېدی شو او که چا به عمل وکړي په دې او دا به زده کې نو به حبر لوی عالم په دې کې اسم اعظم هم دی سورة بقره سورة طه سورة عمران یو روایت کې دا راځي کله چې انسان سورة عمران ولي نو دا انسان غنی دی مالدار دې سره سره دې کې د شلس آیتونه دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د خوب راوچت شوی دی لوستلي کړي دي او یو کس په لاره باندې تلو په لاره کې جناتو نو خلک وی چې دا بربادیږي خو چې دا صورت کله شروع کې اول تر رسیدو صحیح سالم وته عربتم دې صورت مخکې سره دا دی سورة بقره کې الله تعالی الزام اقامت د حجت کې بده مقام کې ازاله د شبهات او د شبهات چې کوم د نصارا او د خوانو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی وو دویم مخکې څه مضامین شرعي ذکر کړ دې مقام کې بعد تشریح کېږي په یو بل نهج او درې مالته څه امور ذکر کړو د پاره د نظام شرعي په دې صورت کې بس امور ذکر کې د پاره د بقا د نظام بل مخکې ردو کې په يهودو باندې د مقام کې په نسواراو آلته ردو کې په مشرکین او شهید غوانه د الہ جوړ کړو دلته وی چې عیسی څوک الہ منی نو دا غلط باندې دی مقصد د سورۃ چې د اثبات توحید کله به د پر عقلی دلیل ذکر کی دویم کله کله د پر شبهات ذکر کی د نسواراو به د جواب دریم مسلې د پاره اقوال د راسخینو تشریح کوي او دې سره بردو کې په بعض اقسام د شرک دین ورسره بیان د دیو کې چې کوم انسانان توحید نه مني دې کم قباحتونه دي او کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم دعوت توحید لور کړی دی کله عقلی نقلی وحی دلیل ذکر کوي کله د الله تعالی اسماء الحسنا
شپږ اسماء الحسنا به ذکر کې او کله به وایي چې د دې خلکو د موالات تعلق نه ځان ساتي. سیدا چې د صورت نازل شي وروسته د انفال نه، ځکه هلته بدر مسله دلته د احد د نصارا وفد راغلی او منتظم د هغې ایحمو امیر عاقب تقریبا 90 کسان څه اعتراضونه او د جوابات. اول باب 19 آیت پورې دی. اول آیت کې بل اعجاز د قرآن تشریح کی، دین ورسه به د رب العالمین د توحید تذکره او ترغیب، قرآن له نقلی دلیل وحی. الف لام ریب مقصد باندې الله پوهه دی. ځکه خو به دې صورت کې د آدم علیه السلام ذکر کې، لکه څنګه چې امامت د ابراهیم علیه السلام ذکر کې، کفر دغه بغیان عندلته مقام کې ذکر کې اختلاف، دعا د ابراهیم علیه السلام ذکر کول بقره کې دلته قبولیت. مقام کې ردو کې په عمل د کفار باندې دلته وسوي چې اے مؤمنانو تعلق دوستانه بساتئ نه. هلته صفات د منافقانو تشریح کړل. دې کې د هجرت مسائل هم بیان شي. یا ای مقام کې صفات د منافقانو چې هجرتونه نه کوي، د مقام کې تکمیل حروف مقطعات مبارک ابتداء مخکې ویلي وو. بس الله له علم دی څه مقصد د الله. الله الله شری لفظ الله پر مقام کې دا مبتدا، لا اله ده خبر دی. دویم قول علماء لیکلی دی چې لفظ الله مبتدا او نزل علیک الکتاب دی به خبر دی. ځکه خو اعلی صورتونو کې عجیب ترتیب باندې ذکر کیږي. هجرت مسله تکمیلات دلته بیانول. الله تعالی چې لا اله نشته حقدار د بندګۍ سوا دغه الحي همیشه ژوند دی، القیوم او قائم بذاته دی. الحي القیوم یا خو بدل دویم قول علماء لیکلي خبري ثاني دی چې خبر د پاره د مبتدا محذوفي. الحي په دې مقام کې صفت ذاتی ذکر کړي، القیوم صفت فعلی. القیوم دا معنا منتظم دی، قائم بذاته دی، علم لري، سمع لري، اراده، معرفت. ټول صفات ګوره په عیسی کې نشته علیه السلام. دی وحی نزل علیک الکتاب، الله تعالی نازل کړي په تا باندې کتاب. په اعتبار د کمیت او کیفیت دواړو سره ذکر شو. قوتي الکتاب کې دو قول دی، الف لام مهدی، قرآن جنسی کتاب. بالحق منا بالصدق، بالحق منا غالب، بالحق منا لاظهار التوحید. چاہے دا بیر پار دا ملابست تا، چاہے تعلق تر نزل پورے دے خو قول راجع واللے. مصدق په دې وجه باندې وی امام محائمی لګي چې په دې کې تعریف او اطلاعات درې پخوانو کتابونو دي. لمانه مراد کتاب الدین کم چې دنه وړاندې دي نقلی دلیل. وانزل التوراة والانجیل، الله نازل کړي تورات او انجیل. تورات کې معنا د هدایت موافقت تا، انجیل کی معنی د قول طیب دا د اصل د وسعت تا، شریعت تا.
من قبل دې کې دوه قول علماء لیکلي دي. من قبل معنا قبل القرآن یا حال د تورات نه. هدن هدایت للناس الله دې انسانانو ته. آیت باندې اشکال بنی اسرائیل کې وایي چې هدایت د لپاره د بنی اسرائیلو. دلته ویل الناس جواب دار چې الف لام محدود مراد الناس نه يهود. دویم قول علماء لیکلي الف لام استغراقي دی خو لیکن استغراقي عرفي دی. ټول الناس نه دی مراد چې وسړي ویره ټول الناس دلته کې مراد دي. ځکه دې منافقانو صفات التم ذکر کړ دې مقام کې لوی منافقت دا چې اوس نبی منی نه داخله. وانزل الفرقان الله نازل کړي فرقان صحیفه. فرقان کې 12 اقوال علماء لیکلي دي. چاوي زبور دی، تورات دی، قرآن دی، انجیل دی. چاوي درې واړه دي، چاوي معجزات دي، چاوي فاصله ما بین د حق او باطل، حجتونه دي، میزان، اقامت د دلیل سره درفع شبهاتو، صحیفه دی، معجزه دی، کتاب دی، جنس اسمانی کتابونه. وسرت کی پن سوراو ضمنن ان الذين يقيننا خلق كفر کړي به آیات الله د الله پایتونو لهم عذاب شدید. د خلق له عذاب سخت دی. الله زورور دی او خاوند بدله خستو. زورور دی په عذاب انتقام بدله باندې کفارونه. آیات الله مناس منی وحی نه منی، قدرت د الله نه منی، معجزات د نبی نه منی. وسنق عقلی علوی دلیل اورد د شریف العلم ابراهیم اته درس کې بموي ان الله لا يخفى عليه شيء. یقینا الله باندې پټ نه دی چې شی فی الارض د اسمه کې نبره عیسی باندې ډیر شی نه پټ دین او الہ نه دی. الارض ولی مقدم کې اشاره شو هغه شی قریبه ولا عقلی دلیل. والذي الله غزاد دې چې تاسو له ډان شي درکړي فل ارحام د میاند پر رحمونو کې حج مؤمنون سورې زمر کې به وایي. دا پروګرامونه انسان نشي کولای، نه الہ نشي کومنلی. کیف یشامن تور سپین وګد وړو کې وړون بنا جوړ نه جوړ نتیجه درایلو. لا الہ نشتره حقدار د بندګۍ سوا دا غنا العزیز الحکیم. زور اور دے دیکھ متنو والا. العزیز کی صفات د تصرف له اشاره ده، الحکیم کی صفات د علم لا. ورس آیت کی عرب دا چې دا جواب د سوال له دوی ویلې ګوره عیسی بارک وی وروح منه من د پاره تبعیض دی کنه. عیسی د الله نه جز دی بازي. الله دا متشابهات دي. ار کله چې دا متشابهات شول دي جن استدلال غیر صحیح. هو الذي غزاد د انزل عليك الكتاب چې نازل کړي په تا باندې کتاب. عليك لفظ کې اشاره شو دی چې دا کو کهانت نه لري، سیر نه دی، تعلیم د بشر نه دی، لکه څنګه چې دا باز خلق وایي. مستقسم منه من د پاره تبعیض منه بازی د آیاتونه دی الله وی مضبوط هن هغه چې د ام الكتاب اصل کتاب او اخر نور متشابهات دي. هود کې وی ټول محکم دي، دلته وی چې تقسیم دي. الته حکمتونه معنا مراد ده. زمر کې وی ټول متشابه معنا فی الفصاحت والبلاغت. هن باندې دا اوس بیان دو محکم. هن باندې سوال دی چې دا جمع ده او دې مقام کې مفرد دی. جواب دار چې کل واحد ته مراد دی یا مجموعات مراد دی. ټیک دی مراد دی په ځای د جمع ولاړ دی امانه اصل. الکتاب نه مراد قرآن دی. ولی ویلې ځکه دوی سوالونه کړي وو چې د عیسی باره کې وایي من هو و اخر مان نور آیاتونه دي متشابه دي. متشابه سمانا لکه حروف مقطعات. دویم قول علماء لیکلي دي منسوخ. دریم چې محتاجی تدبر لا
څلورم علم د رب العالمین پورې خاص دی. پنځم دا معنا چې پای کې د حلال او حرام نه را پدې خو نور خبره الله ذکر کړي. د سره تاویلات کوي مختلف معناګانې. علم چا سره نه لکه موسی عیسی علیه السلام راتل طلوع الشمس مدرک بالعقل نه ظاهر کې پای کې تعارض کاری. بیر تشابه ډیر اسباب علماء لیکلي دي. کله اشتراک د لفظ معنا سره، کله به طور مثال انسان باندې د आवाज پټه پاتې شي. دای سره اهل المدا خبر ذکر کړی دا صفات د رب العالمین نو ولې دا متشابهات به راولي امتحان دی کنه. دویم چې انسان تحقیق په طرف باندې حرکت شروع کی، په تحقیق کې به ډېر انتهایی زیات علوم حاصلېږي. دای سره په دخوا کې عالم نه تکبر ختم شهر شي، عوام دی له ترغیب ورکړي چې راشي قرآن زده کوي، د منظم پوهه کوي. او دې تحقیق کې به ډېر ثواب دی. اهل الملک له کې دې مثال لا دی ثم ادعوهن ورسورش کلو منه کلو نور ید الله ان الحكم الا لله. یا روافظ استدلال کې د امام مبین نه اهل الذکر نه مراد د ټول علماء رسو کې خاص کی شهدا خوراک کوي دعاګانی. په دست جمع باندې داخله د فرض او سنت نو ورسته کوي. مقصد پې کې استدلالات کې لباس ایتونو به متشابه کله په جهاد سره راځي، جهاد کې د تشابهي کله په اعتبار د عموم خصوص سره، کله کیفیت سره، کله زمان او کله مکان، کله په اعتبار د شرایطو. به متشابه په درې قسم لري. یو مدرک نه دی. دویم کې معنا ترددي، تردد فی المعنى. دریم ادراکی څنګه شي کولای. دوی استدلال کړی دی من هونه ورسه براشي. اوس تقسیم د علماء رتبه کې په نسوارو د نجران. فاما الذين فساغ انسانان في قلوبهم چې دی پرېزونو کې الله تعالی وایي زیغون کوګواله دی، کوګواله دی. قلوب ذکر کړ دی مقام کې ځکه مرکزی نقطه دوی چې د الله ورانه ده. سورة صف کې ممرش فیتبعون تابعداري کوي ما تشابه چې متشابه منه د قرآن نه ابتغاء الفتنه لپاره طلب د شرک فعل ویل همیشه شغل ګرځولې دي. ابتغاء لفظ ویل معنا ډېر انتهایی زیات کوشش کوي. فتنه کې معنا د شرک دا شبهات او فساد او عقل. ابتغاء التاویل که تاویل معنا د حقیقت سره شین به وقف جایز دی، که تفسیر سره شی به عطف جایز دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې تاویل به درې قسمه دي. اول حقیقت د یو شی معلومول. د یې سره په دغه کې معنا تفسیر او انتقال د معنی حقیقی معنی مجازی لا. نواب سری حسن خان به وایي چې دا څومره اختلافات پیدا شوي دي ټول لپاره منشأ تعویل. وما يعلم ان پویږي په حقیقت د دې شواذ الله نه بل څوک په تفسیر او راسخون فی العلم. محکم متشابه بارے کې به فرقونه علماء لیکلي. محکم هغه ته ویل کېږي چې په ایمان امراضي عمل پیږي، متشابه باندې ایمان عمل نه. محکم یو وجه لري، متشابه ډېرې. د یې سره متشابه هغه ته ویل کېږي چې ډېرې وجوه لري. محکم
قائم بنفسه پای کې رجوع بل چا نه کېږي په خلاف د متشابه. خو د راسخ فی العلم دپاره خپل شرطونه دي. اول تقوا ده، د سره خوا کې تواضع ده، زهد د دنیا دی، مجاهده د نفس سره. زهد به متعدد انواع دي، اقسام دي کنه. زهد فی النساء، فی الاموال، فی المدح والکتب. سفیان ثوری به ویل زهد دا نه منه زړې جامې واغوندل، خوراک وکړه وغیره. یقولون ای وی خمال اعتقاد آمنا بی منگی مان لرو پدی او کلن دا ټول من عند ربنا زمونږ د رب د خوا نه دی. نست ناخلی الا اولي الالباب خاوندان د عقلونو. العقل الصافي عن شائبة الاوهام. مستعلم د دعا مخکې ویلي اهل زیغ شته. دلته تعلیم د دعا ورکې د پاره د فر زیغ. ربنا یا رب زمون مکه غوښنه زمون په اتباع د متشابهات او بعد از هدایتنا ور سیدنا شمول د هدایت کړي په محکم متشابه. کهف لسم کې بموي وحب لنا وراکم لرا من لدنک استعد خوان رحمتا ثبات په دې دین کې انک یقینا ته ډیر ورکون کې. تکمیل د دعا. ربتم د آیت مخکې سره دا دی مخکې وي موږ پناه غواړو دې زیغ نه، دلته وي د آخرت یې رده. ربنا یا رب زمون انک جامع الناس یقینا ته جمع کوونکې د خلکو لیوم القیامه. لیوم د شي ورځې ده. لیوم کې دوه قول دي، لام په معنا د فی یوم یا لام د پاره د جزا، شک پکې نشته. ان الله یقینا الله مخالفت دوا دې نه کوي. مخکې ویلو چې انک جواب دار چې مقام د عظمت دی. سورہ عمران 194. بیا آیات باندې سوال چې دعا ولې غواړي، د وجه دې نه چې کاګن شو یې د دې وجه نه چې مخالفت نشي کېدای کنه، خلق ګډ وډ نه کی. یا لا یخلف الميعاد دې ذکر کې پس طلب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله